د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو دویمه برخه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أفضل صلواتك عدد معلوماتك دائمة بدوامك إنك حميد مجيد. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدني ښکلاو څخه به اول ونه او قد مبارک د پیغمبر علیه السلام درته بیان شي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک قد مبارک داسې و چې د جګوالي او د میانوالي تر مابین و، یعنی نه ډیر جګ و او نه ډیر ټیټ، خو لږ و جګوالي ته ورته و، خو بیا هم میانه قده ښکارېدی. چې کله به یوازې و میانه قده ښکارېدی، خو چې د یو جګ انسان سره به روان او ملګری و، بیا تر هغه جګ انسان به هم جګ معلومېدی او په مجلس کې به تر ټولو ګډونوالو جګ ښکارېدی. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله فرمایي چې پیغمبر علیه السلام نه ډیر جګ و او نه ډیر لنډی و. او امام بخاری رحمه الله د حضرت برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام تر ټولو خلکو ښایسته چهره لرل او تر ټولو یې ښه اخلاق ول، نه ډیر جګ و او نه ډیر لنډی و. او امام بخاری رحمه الله د حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام میانه قده و، نه ډیر جګ و او نه ډیر ټیټ و. علامه یوسف ابن اسماعیل النبهانی رحمه الله، امام ترمذی رحمه الله او داسې نور علماء کرام د هند ابن ابي حاله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام تر میانه قد څه جګ و، تر بیخي جګ ټیټ و. دا روایت جامع معجزات کې او په شمایل ترمذی کې ذکر دی. اوس علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې د هغه دوو روایاتو په مابین کې ټکر نشته، چې یو روایت وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک میانه قده و، او بل روایت بیا وایي چې تر میانه قده څه جګ و. دا دوه روایت ټکر ځکه نه لري چې د اول روایت مطلب دا دی چې تقریبا او تخمینا پیغمبر علیه السلام میانه قده و، او د دویم روایت مطلب بیا دا دی چې حقیقتا تر میانه قد څه جګ و. دا تطبیق علامه برزنجي په خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړی دی. او امام بهقي رحمه الله او امام ابن عساکر رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام سره چې به یو څوک ناستو یا به روانو، چې هر څونه جګ سړی به ورسره روانو، دی مبارک صلی الله علیه وسلم به تر هغه جګ معلومېدی. کله چې به بیا پیغمبر علیه السلام د دوو جګو خلکو په مابین کې روانو، تر دواړو به جګ معلومېدی. خو چې کله به د دوی څخه راجلا سو، بیا به میانه قده معلومېدی. یعنی دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو معجزه وه او څرګند حقیقت و چې د هر څونه جګو انسانانو سره به ناست یا روانو، تر هغو به جګ معلومېدی. چې د هغو څخه به راجلا سو، بیا به بیرته خپل پر میانه قده باندې ښکاره کېدی. دا قول په دلایل النبوه کې او په تاریخ دمشق کې ذکر دی. او علامه برزنجي رحمه الله په حواله د خصائص ابن سبو ذکر کوي چې پیغمبر علیه السلام به چې کله په مجلس کې کښېنستی، اوږې مبارکې به تر ټولو مجلسیانو لوړې معلومېدې. دا هم یو څرګنده معجزه وه چې الله جل جلاله و پیغمبر علیه السلام ته ورکړې وه، تر څو په ښکاره شکل څوک د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر حضور ځان لوړ او غټ ونه بولي. خو چې کله به د مجلس څخه لیرې سو، بیا به یې هغه پټ کمالات څرګند سول او تر ټولو به عظیم ښکارېدی. دا قول علامه برزنجي په خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي. دویم عنوان چې د پیغمبر علیه السلام د ښکلاو په اړه ذکر کوو، هغه د سر مبارک په اړه دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سر مبارک ښکلا داسې وه چې ډیر ښایسته، پر اندازه برابر، غټ، له عقله څخه ډک سر مبارک و.
علامه قاضي عیاض رحمه الله او علامه نبهانی رحمه الله په حواله د ابو نعیم او ابن عساکر د وهب ابن منبه رحمه الله څخه نقل کوي چې دی فرمایي وهب ابن منبه رحمه الله فرمایي چې ما 1 کتابونه ویلي دي او مطالعه کړي مې دي، خو دا ټول پر دې خبره باندې سره متفق ول چې د ټول بشریت عقلونه او د ټول انسانیت عقلونه د پیغمبر علیه السلام و عقل ته داسې نسبت لري لکه د ریګو 1 ذره د ټولې دنیا و ریګو ته. یعنی پیغمبر علیه السلام تر ټول بشریت ډیر هوښیار او د پوره عقل خاوند و. او علامه نبهانی رحمه الله په حواله د امام ترمذي رحمه الله د هند ابن ابي حاله رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي د پیغمبر علیه السلام مبارک سر مبارک غټ او عبد الله ابن امام محمد رحمه الله او امام بهقي د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي پیغمبر علیه السلام سپین او د غټ سر خاوندو تک سپین تندی و. علامه سید جعفر البرزنجي رحمه الله فرمایي چې هغه روایات چې په هغو کې د پیغمبر علیه السلام د غټ سر مبارک په اړه څه راغلي دي د هغو مطلب دا دی چې پیغمبري سر مبارک د پیغمبري بدن مبارک سره سم مناسب غټوالی درلودی چې داسې مناسب سر د انسان دپاره زینت دی او خدای مکړه که کوم انسان او یا د کوم انسان سر د بدن سره مناسب نه وي یا ډیر غټ وي یا ډیر کوچنی وي دا دواړه و انساني او بدني ښکلا ته عیب رسوي او د بېخوندۍ ګوته ورته نیول کیږي او بالمقابل ډیر کوچنی سر هم د پوهانو د نظره علامه د کم عقلي او د سپک طبیعت ده او نامناسبه غټ سر هم علامه د کوټه ذهن او د کم فهمۍ ده. خو پیغمبري سر مبارک صلی الله علیه وسلم د پیغمبري بدن مبارک سره مناسب غټوالی درلودی چې هغه پر قوي دماغ او پر تکړه عقل دلالت کوي. دا قول هم علامه برزنجي په خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کړی. بل عنوان چې د پیغمبر علیه السلام د ښکلا په اړه ذکر کوو هغه د سر مبارک وریښتان دي. د پیغمبر علیه السلام د سر مبارک وریښتان ډیر ښایسته یو څه ورپیچلي اوږده تک تور لکه قدرتي ژمن سوي داسې وریښتان ول. غټې ښایستې تکې تورې څڼې وې، کله به د غوږو تر مابین او کله به د غوږو تر نرمیو پورې او کله به د غاړې تر مابین او یا تر اوږو پورې به یې څڼې ایله کړې وې. هغه په داسې شکل باندې چې د سر ویښتان به یې تر نبوت وړاندې دغسې پرېښول او کله کله به یې کوڅې کول هم، خو د نبوت او وحی څخه وروسته به یې نه کوڅې کول، کله کله به یې کوڅې کول، خو د سترګو او د تندي د مابینځ پر برابر به یې لاره پکښې ایستله. تر نبوت وړاندې به یې سر او ویښتان ږمنځ کړل، تر اوږو پورې به یې ویښتان راورسېدل او چې نه به یې کړل ږمنځ د اوږو او د غوږو تر مابینځه به و. تر نبوت وروسته چې به یې د سر ویښتان ږمنځ کړل د غوږو تر نرمیو پورې به یې ویښتان رارسېدل او چې نه به یې کړل ږمنځ د غوږو تر سرو پورې به رارسېدل، خو بیا به هم داسې ښایسته او ځلېدونکي ښکارېدل لکه ملغلرې. د سر په لاره کې یې د مخ طرف ته لږ سپین ویښتان ول چې ویښتان به یې غوړ کړل هغه سپین ویښتان به نه پکښې معلومېدل، چې ویښتان به یې نه کړل غوړ بیا به هغه سپین ویښتان ښکارېدل، خو بیا به هم هغه سپین ویښتان داسې ښایسته و لکه صفا ځلېدونکي زر. په سر مبارک او ژیره مبارکه کې یې سپین ویښتان ډېر لږ و، 19 یا په بل روایت کې 18 یا په بل روایت کې 20 او یا په بل روایت کې څه د پاسه 20 ویښتان سپین ول. او که د ژیرې د بزګر ویښتان چې څه پکې سپین ول هغه هم ورسره حساب کې نور تر 40 سپینو ویښتانو پورې رسېدل. او د پیغمبر علیه السلام مبارک داسې سپېڅلي او مبارک ویښتان ول، هر چا چې به د ځانه سره ګرځول
او ساتل به هغه ته به د هر راز ستونزمنځو او ستونزمن ځایو څخه نجات او خلاصون ور په برخه کېدی او ډیرو صحابو به د پیغمبر اسلام د سپېڅلي او مبارک ویښتان د خوردې پر ځای هم کارول. د سر د ویښتانو مبارکانو شمیر د پیغمبر اسلام د انبیاو او د رسولانو د شمیر سره برابر. امام سیوطي رحمه الله او علامه یوسف النبهانی رحمه الله او د امام حاکم رحمه الله په حواله د خالد ابن ولید رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې د یرموک په غزا کې د حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خولۍ ورکه شوه. د لټونه څخه وروسته چې کله خولۍ پیدا کړه بیا حضرت خالد رضی الله عنه وویل چې پیغمبر اسلام چې کله عمره کوله او بیا سر مبارک وخري صحابه کرامو یو تر بل وړاندېوالی کوي چې پیغمبري ویښتان د ځان سره واخلي. حضرت خالد فرمایي چې زه هم ورمخته سوم او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د درازندي ویښتان مې په نصیب سول. هغه مې بیا په دغه خولۍ کې وګنډل. د دې خولۍ په برکت چې بیا هر څونه جنګو او غزاګانو ته ور وړاندې سوی یم هلته مې نصرت او کامیابی او بری په برخه سوی دی. دا روایت خصائص کبرا او جامع المعجزات نقل کړی دی او امام مسلم رحمه الله او امام ترمذی رحمه الله او امام ابو داود رحمه الله د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام ویښتان به د غوږو تر نیمایي پورې ول. او امام بخاری رحمه الله د حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام ویښتان به د غوږو د نرمۍ سره لګېدل. او امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام ویښتان تر اوږو پورې وو. اوس دا روایت ښکاره او په ظاهره ټکر سر لري. د دې روایتو په تطبیق کې علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په حواله د حافظ عراقي رحمه الله وایي چې پیغمبر اسلام به دا درې واړه څڼې جوړولې. کله به یې څڼې مبارکې د غوږو تر نیمۍ پورې وې. دویم کله به یې څڼې مبارکې د غوږو تر نرمۍ پورې وې. دریم او کله به یې څڼې مبارکې تر اوږو پورې را رسېدلې وې. او علامه قاضي عیاض رحمه الله بیا فرمایي چې د دې روایاتو ټکر نسته ځکه چې د پیغمبر اسلام یو څه ویښتان به د غوږو تر نیمایي پورې ول او څه به یې د غوږو تر نرمۍ پورې ول او د شا د طرف ویښتان به یې تر اوږو پورې را رسېدل. دا تطبیق قاضي عیاض رحمه الله خپل کتاب شفا کې ذکر کړی دی. او بله وجه قاضي عیاض رحمه الله دا ذکر کوي چې د دې روایتو ټکر په دې وجه نسته چې کله به پیغمبر اسلام د ویښتانو خیال ساتي نو به یې ویښتان د غوږو تر نیمایي پورې ول یا به د غوږو تر نرمۍ پورې و. خو چې کله به بیا په مهمو کارو بوخت و یا به په سفر کې و بیا به یې ویښتان تر اوږو پورې ورسېدل. او پیغمبر اسلام به کله کله د ویښتانو څخه کوڅۍ هم جوړولې لکه امام ابو داود رحمه الله د ام هانې بنت ابي طالب رضی الله عنها څخه د ام هانې بنت ابي طالب رضی الله عنها څخه روایت کوي چې دا مبارکه فرمایي چې پیغمبر اسلام په فتح د مکې کې زموږ کره راغلی 4 کوڅې وې. دا روایت سنن ابو داود ذکر کوي. او ابو طفیل رضی الله عنه فرمایي چې په فتح د مکې کې مې پیغمبر اسلام ولیدی خو زما یې د مبارک مخ سپینوالی او د ښایستو ویښتانو توروالی نه هېرېږي. یعنې ډېر ښایسته مبارک تک سپین مخ و او ډېر ښایسته مبارک تک تور ویښتان. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې امام بخاری رحمه الله د عثمان ابن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی فرمایي د ام سلمې رضی الله عنها سره یو د سپینو زرو د اوبو لوښی و چې په هغه کې د پیغمبر اسلام ویښتان و. کله چې به یو کس مریض شو یا به یې تبه وه یا به بد نظر پر لګېدلی و
یا به بله مریضي وه نو ام سلمې رضی الله عنها ته به یې څوک ورولېږئ د هغې مبارکو اوبو چې د دې سره وې د هغو په وجه به یې شفا حاصلول او د مریضۍ د علاج په شکل به هغه اوبه استعمالول. او علامه عبدالحی ابن عبدالکبیر الکتانی رحمه الله په خپل کتاب منیة السائل خلاصة الشمائل په هغه کې فرمایي چې د پیغمبر اسلام د سر او د ژیرې مبارکي بیشتان د نور انبیاو او د رسولانو علیهم الصلوات والتسلیمات په شمیر ول چې په دې عادت کې و دې خبرې ته اشاره ده چې پیغمبر علیه الصلوات والسلام مبارک و ټولو پیغمبرانو ته یو لوی حیثیت لري. بل عنوان چې د پیغمبر اسلام د بدني ښکلاو په اړه ذکر کوو هغه د پیغمبر اسلام مخ مبارک دی. د پیغمبر اسلام د مخ مبارک ښکلا داسې وه چې د اوږدوالي او د ګردوالي تر مابین ښکلی ډیر ښایسته نوراني ځلیدونکی لکه لمر داسې مخ یې و. د مخ مبارک یې داسې نور و چې په توره شپه کې د ګنډلو ستن هم پکښې پیدا کېدل او په خوشحالي کې به یې مخ ډیر نور هم وځلیدی. امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام مخ مبارک لکه لمر او سپوږمۍ داسې و او د پیغمبر اسلام مخ مبارک ګرد و او د پیغمبر اسلام مخ مبارک سپین و یو څه سوروالی په ګډ و. دا روایت امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې ذکر کوي. او امام دارمی رحمه الله د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه څخه نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما تر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ځلانده چهرې والا بل څوک نه دی لیدلی. علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک به داسې ځلیدی لکه د 14 سپوږمۍ. هر چا چې به د ښکلا بیان کوي نو ویل به چې د ده صلی الله علیه وسلم غوندې ښکلی مو نه تر ده مخکې لیدلی دی او نه تر ده وروسته. علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې مطلب د دې مخکې وینا دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم مثله په ټولو اخلاقي ښکلاو او بدني ښکلاوو کې چا نه دی لیدلی چې ټول د بدني ښکلاوي او اخلاقي ښکلاوي د نبي اسلام دی په دې کې راشي. داسې څوک مو نه دی لیدلی. په بعضو صفاتو کې مثالونه لیدل کیږي لکه دا روایت زیات دي چې حضرت حسن رضی الله عنه او حضرت حسین رضی الله عنه و پیغمبر علیه السلام ته ډیر سوي ول خو دا په بعضو صفاتو کې په بعضو کمالاتو او ښکلاو کې دی ورته سوي ول. ټول صفات د نبی علیه الصلاة والسلام په هیچا کې نه دي لیدل سوي. او علامه برزنجي رحمه الله فرمایي چې هیڅ کس د پیغمبر اسلام بشپړ او کامله ښکلا نه ده لیدلې بغیر د هغه کسانو چې په هغو کې به د کاملې ښکلا او د پوره کمالاتو د لیدلو توان او طاقت و. امام ترمذي رحمه الله د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی فرمایي حضرت جابر وایي چې په یو داسې شپه کې چې سپوږمۍ پوره او روښانه وه پیغمبر اسلام په یو ښایسته سره جوړه کې ولیدی چې سره جوړه کالي اغوستي ول. ما چې د سپوږمۍ او د پیغمبر اسلام مقایسه وکړه یعنی یو پلا مې سپوږمۍ ته وکتل بیا مې پیغمبر اسلام ته نو پیغمبر اسلام تر سپوږمۍ ښایسته ښکارېدی. دا روایت جامع ترمذي کې امام ترمذي رحمه الله نقل کوي. او امام متقی هندي او علامه برزنجي علامه سیوطي علامه نبهاني دوی ټول مبارکان په حواله د ابن عساکر رضی الله عنه روایت نقل کوي چې عایشې رضی الله عنها مبارکې وفرمایل یو ورځ مې جامه ګنډله چې ستن راڅخه ورکه سوه ډېره پسې وګرځېدم خو نه مې کړ پیدا. کله چې پیغمبر اسلام کوټې ته راغلی نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک په رڼا کې مې هغه ستن ولیدل. بیبي عایشه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې بیا مې دا خبره و پیغمبر اسلام ته وکړه. پیغمبر اسلام مبارک راته وویل ای حمیره ای سرککۍ افسوس بیا افسوس دی بیا افسوس دی
او هغه چاته چې د دې پیغمبري چهرې د کتلو څخه بې برخه سي. دا روایت کنز العمال او شرح مولد النبوي او خصائص کبرا او داسې نور کتابونه نقل کړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې تر پیغمبر اسلام می هیڅ شی شایسته نه دی لیدلی. مخ مبارک به داسې ځلېدی تا به ویل چې لمر پکښې روان دی. د پیغمبر اسلام د مبارکې چهرې څخه به دا دورایه څخه څرګندېدل چې یو رښتینی نبی، امام او د لوړې مرتبې خاوند دی. لکه امام ترمذي رحمه الله چې د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه څخه نقل کوي چې دی فرمایي کله چې پیغمبر اسلام مدینې منورې ته راغلی ما چې اول دید ولیدی نو دا راته څرګنده سوه چې دا د درواغجن مخ نه دی. یعنی د پیغمبر علیه السلام مبارک چهره او شکل داسې ښکلی و که نورې معجزې نه وای ورکړل سوی د شکله څخه د نبي اسلام و پو انسان ته دا ورمعلومېدله چې دا رښتینی نبی دی. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې پیغمبر اسلام ته که بل هیڅ معجزه نه وای ورکړل سوی نو د چهرې د ښکلا څخه به د نبوت اعلان کولی. امام بخاری رحمه الله د حضرت کعب ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام به چې په یو کار باندې خوشحاله سو نو مخ مبارک به یې داسې ځلېدی لکه د 14 سپوږمۍ. امام بهقي رحمه الله د ابي اسحاق رحمه الله څخه روایت کوي چې ابي اسحاق رحمه الله وایي ما د همدان د یوې داسې ښځې څخه چې د پیغمبر اسلام سره یو ځای حج کړی و پوښتنه وکړه چې پیغمبر اسلام مبارک و چاته سوی رنګ مبارک یې و چاته سوی ته تشبیه راته بیان کړه. حضرت ابي اسحاق رحمه الله وایي چې دې صحابیې ښځې رضی الله عنها راته وویل چې پیغمبر اسلام لکه د 14 سپوږمۍ داسې و، نه مې تر ده مخکې داسې ښکلی لیدلی دی نه مې تر ده وروسته. یعنی د تشبیه په اړه نسم ویلی چې د چا سره درته تشبیه کړم. دا روایت الدلائل النبوه کې ذکر شوی او امام مسلم رحم الله د حضرت ابي طفیل رضی الله عنه څخه روایت کوي چې یو وخت د ده څخه یو چا پوښتنه وکړه چې ای ابو طفیله د پیغمبر اسلام د ښکلا بیان راته وکړه. ده رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې د پیغمبر اسلام سپین ځلانده مخ او امام مسلم رحمه الله محترم اوریدونکو څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه به د پیغمبر اسلام د ښکلاو پر روانو برخو کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.